د خوګیاړو ولسوالۍ د ولسونو لخوا د کډوالو چارو وزیر شهید الحاج خلیل الرحمن حقانی فاتحي مراسم تر سره شول. 13 ورځ د جمعې د لمانځه وروسته د خوګیاړو جامع جماعت کې د پکتیا ولایت د ملي امنیت معاون قاری محمد رهبر ګڼ شمېر مجاهدینو علماو او د خوګیاړو ولسونو لخوا د شهید خلیل الرحمن حقانی فاتحه واخیستل شو. د فاتحې په مراسمو کې قاری محمد رهبر ولسونو ته په وینا کې د شهید جلال الدین حقانی د کورنۍ د جهادي مبارزې او قربانیو ستاینه وکړه او د تسلیت ترڅنګ د خوګیاړو ولسونو په نمایندګۍ د شهید کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې خوګیاړو ولسونه ورسره په دې غم کې شریک او تل به ترڅنګ ولاړ وي. امارت دی یو جسد په شان دی، د امارت اوس عمر ټول یو ورونه دي. نن چې دا کوم د خوګیاړو غیرتي ولس راټول شوی دی، دا هم دې یوه نښه ده چې دا امارت کوز عمر ټول یو خلک دي. نو موږ د خوګیاړو د دې غیرتي ولس په نمایندګۍ باندې د حقاني صاحب کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو او همیشه به انشاءالله تعالی د تاسو تر څنګ موږ ولاړ یو. نوموړي ویل چې د افغانستان اسلامي امارت یو منسجم، واحد، غښتلی او پیاوړی اسلامي نظام دی چې مسؤلین او رعایت یو بل ته وفادار او مخلص دي. هغه د شهادت پر فضیلت او د شهیدانو پر درجو معلومات وړاندې کړل او د دین او هیواد په دفاع کې داسې شهادت ویاړ وباله. په پای کې د کډوالو چارو وزیر شهید الحاج مولوي خلیل الرحمن حقانی او نورو شهیدانو روح او په هیواد کې د اسلامي نظام ټینګښت او پایښت په موخه دعا وشوه.